فعلا هم مهماندار هستیم از طریق خط اسکایپ. زورجان با انجینیر محمد نظیر سهار مشاور تکنیکی ریاست آبهای ایستاده ولایت غزنی صحبت‌های خواهد داشت. سلامونه او نیکی هیله هیلمند یم چې جوړ روغ وي قدرمن سهار صاحب تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او هیلمند یم چې په چاره کې بریالي وایه. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته همکارانو او په ټوله کې د ملي رادیو تلویزیون مینوالو لیدونکو او اوریدونکو ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تلپاتې او نه هېرېدونکې تحفه وړاندې کوم او وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ملي رادیو تلویزیون له همکارانو څخه نړۍ مننه کوو چې موږ ته مو بلنه راکړه تر څو زموږ د عامه پوهاوي برخه ولس د تاسو له طریقه شریکه شي. بله انجینر صاحب محترم لومړی به دغه پیښې په تړاو ستاسو نظر واخلو، بیا وروسته په ټوله کې لکه څنګه مې مخکې یادونه وکړه خپله دغه د ځمکې لاندې اوبه چې الله پاک یو لوی نعمت موږ او تاسو ته راکړی د دغې په بې ځایه مصرف په اسراف باندې به هم خبرې وکړو. لومړی راځم د غزني ولایت د دو پیښې په تړاو که لږ معلومات راته راکړئ چې په د یک ولسوالۍ کې دغه پیښه څنګه رامنځته شوه او جالبه دا ده ماته انجینر صاحب لکه څنګه چې ما او همکار مې هم پرې خبرې وکړې دا اوسنۍ مثلا 4-5 کاله دغسې کیسې روانې دي خصوصا په دغه جنوبي ولایتونو کې چې دغسې ماشومان برمو ته لویږي او یو نیم یې که نجات ومومي نور له منځه ځي او ټول خلک هم پریشان. همدغه اوس هم زه او همکار مې چې دغه خبر هم کوم واورېده د پرون راهیسې دغه خبر چې زه اورم یعنې سخت یې پریشانه کړي وي. په دې اړه که لږ معلومات راکوې. د غزني ولایت دغه غمیزه چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پیښه شوې وه، یو ماشوم چې شاوخوا 2.5 کاله عمر یې درلودل یوې ژورې څاه ته د خلکو د هغوی د پلارو د هغوی د ترونو د بېغوري او بې احتیاطي له وجې لوېدلی و. هغه دغسې یوه غمیزه وه چې هغوی په څاه کې سمرسیبل یا د اوبو بازک خراب شوی و، هغه یې رایستلی و. کله چې هغه رایستلی و او هغه یې جوړ کړی و بېرته یې څاه ته کته کړی ده. دوی د چای خوړلو لپاره کور ته تللي دي چې ګوري کور کې هغه ماشوم نسته. اخوا داخوا پسې ګرځي پوښتنه کوي ماشوم د امیدالله په نامه و چې دا چېرته ده، راځي ولې زه اخوا داخوا ګرځي وروسته ګوري چې ماشوم څاه ته لوېدلی ده او د څاه په د یک ولسوالۍ ټول ورځ ته معلومات شته د غزني د یک ولسوالۍ کې د اوبو سطحه ډېره ټیټه ده، یعنې هلته د اوبو ګل اوس په 15 مترو نه کته ده. ماشوم چې څاه ته لوېدلی په 14 متري فاصله کې د پایپونو د بازک پایپونو رانیولی بند ده. سم د لاسې د ولسوالۍ مسؤلین د ولایت مسؤلین خبرېږي هلته ساحې ته ځان رسوي په څنګ یې ورسره یو بل کوهی شروع کوي. دا چې کوهی 8-9 مترو ته رسېږي او هممهاله اسکواټر هم کار ورسره شروع کوي. هلک کوچنی ماشوم له دې ځای نه خطا کېږي په 18 مترو کې بندېږي چې په یو ډېر خطرناک وضعیت کې و. هغه د کمرو ویډیوګانې شریکې شوې په رسنیو کې له ولس سره. وروسته ورسره په څنګ کې د والي صاحب حاجي حافظ صاحب په مرسته په څنګ کې په 15-16 متره کې بله ژوره برمه د 18 انچو په قطر باندې شروع شوه چې دا هم د یوې ورځې په جریان کې 4-5 مترو ته ورسېده او حتی په څنګ کې موازي دغه کوم کوهي کې کوم څاه کې چې ماشوم لوېدلی و دې ته یې څاه را شروع کړه، لغم را شروع کړو چې دغه لغم د تخنیکي ستونزې له وجې یو بلې خوا ته غلطېږي او دغه حالت ته رسېږي چې 4 نور ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي په جای د دې چې یو ماشوم وژغورو. تېره ورځ د یکشنبې د دوشنبې په ورځ مو له هغه کوهي څخه 15 تنه شهیدان راویستل چې دومره غټه غمیزه ده چې ټول افغانستان او په خاص ډول د غزني ولس بې حده ډېر غمجن کړی. بله یوه مهمه مسله دا ده چې دو مسایل ته بیا هم راځم قدرمن انجینر صاحب. د ځمکې لاندې اوبه الله پاک یو لوی نعمت موږ او تاسو ته راکړی دی، د دې سره ولې پام نه کوو؟ ولې سطحي چلند ورسره کوو؟ د برمې ولې دومره ډېرې شوي دي؟ تاسو وګورئ که د کابل د ارغندۍ سیمې نه هغه خواته د وردګو په سیمه کې تېرېږي، همداسې غزني ته رسېږي، د غزني ولسوالیو ته ځي، بیا د هغې ځای نه طرف مقر طرف ته ځي تر شاهجوی همدغسې اعتقالات پورې هغه د هلمند او کیسې خو بیا لرې دي. دغه موږ او تاسو چې دغه نږدې په دغه ساحه کې زه اوس سره خبرې درته ښایم دغه کې ولې دومره اسراف کوو؟ دغه د خپله تاسو ګوره هغلته مسؤلیت هم لرئ د خپله د حکومت په دې تړاو باندې هغه کوټلي ګامونه څه دي چې خلک پرې نږدې شي دومره ډېرې برمې ووهي؟ د ځمکې لاندې اوبه خو سمندر هلته نه دی، دا خو د الله پاک یو لوی نعمت دی چې موږ او تاسو یې راکړی دی، دې څخه باید په ښه توګه ګټه واخیستل شي او اسراف ونه شي.
دغه خبره چې دغه څاګانو د ژورو څاګانو خبره اوس نوې نه ده چې دغه 2 کاله یا 3 کاله یا فرضاً په یو کال کې شروع شوې ده. تقریبا دا پروسه له 15-10 کلو را په دې خوا شروع شوې ده او د دغه کنټرول وخت غواړي او دې ته الحمدلله د اسلامي امارت مسؤلین بیا خاصا د اوبو انرژي وزارت خاص ورته متوجه ده. په دې اړه باندې موږ ته خپل کوم طرح چې دوی جوړوي د طرحې تر ور مخکې نقطې موږ سره شریکې کړي دي چې تاسې په کومو ځایو کې ژورو څاګانو ته اجازه ورکړئ. موږ ته دا مشخص کړي دي چې تاسې په شاړو ځمکو کې یعنې هغو ځمکو کې چې په 10 کلو کې تاسو ته معلومیږي چې دا نه دي کرل شوي، په شاړو ځمکو کې، للمیزارو ځمکو کې، بلندابه ځمکو کې، په هغو ځمکو کې چاته د اوبو سطحه د ځمکې لاندې اوبو سطحه ټیټه وي په هیڅ صورت چاته اجازه مه ورکوئ. دغه پروسه تقریبا 2.5 میاشتې مخکې غزني کې شروع شوې ده او موږ لله الحمد ښه په کلکه نیولې ده چې هم ولایتي ادارې هم ولسوالۍ له موږ سره په دې کې همکاري دي. هیڅ چاته مو په داسې ساحو کې اجازه نه ده ورکړې. ښه، په ټوله کې اوس په دې باندې بحث وکړو چې خپله تاسو یادونه وکړه چې خپله په دې کې هم د اوبو سطحه ټیټه شوې ده. په غزني ولایت کې د ځمکې لاندې اوبو سطحه څومره په ټیټېدو ده او که بیا هم که داسې پوښتنه وکړم هغه کوم کویان چې وهل شوي دي، جالبه دا ده چې کله لمر راخیږي هغلته دوی ته سولرونه لګېدلي دي، لمر چې راخیږي تر هغې پورې دا اوبه راوځي تر څو چې لمر لویږي. حتی ځینې سولرونه ډېر پیشرفته هم دي شپړناکې چې هېڅ لمر نه وي هم شاید یو څه کار وکړي اوبه راوباسي یا راونه باسي، په هر صورت خو د لمر سره تړلې مسله ده. د دغسې اسراف د مخنیوي لپاره تا څه کړي دي؟ مثال دغه ځمکې لاندې اوبه کله چې راوځي هغلته مثال خالیګاو چې پاتې کي، شاید زلزلې رامنځته شي، نور طبیعي پیښې رامنځته شي. په دې اړه مو هم د خلکو سره خبرې کړې چې تاسو باید په یو ټاکلي اندازه اوبه راوباسئ، هغې ته میټرونه کېښودل شي، که څوک د هغې څخه اضافه اوبه راوباسي باید دولت ته ټیکس ورکړي. دغسې یو څه شته دي او که نه؟ د دغه په اړه باندې موږ غزني ولایت کې هغه د ښار داخله کومه ساحه چې ده هلته د ابرسانیو په شبکو باندې مو د تېر کال 1402 کال په جریان کې لا میټرونه لازمي کړو، په هغوی باندې منصب کړو. هغوی چې اوس د میټر مکب په اساس باندې په ټول غزني کې ټیکس اخیستل کېږي، هغې خپل څاګان کنټرول کړي دي. دا د غزني د ښار په اړوند خبره درته کوم. او ولسوالیو په اړه باندې موږ چې کومه اجازه نامه صادروو په اجازه نامه کې دغه شرایط چې ته به خامخا میټر لګوي، ته به د ابیاري عصري سیستم فعال کوي، یعنی یا به څاڅکی سیستم یا د اوبو او پاش سیستم دا فعال کوي. دا موږ په لیکلي شکل خلکو نه تعهد اخلو ورکوي. بس په دې کې فقط زموږ ضرورت دې ته ده چې صاحبي مسؤلین هغه که ولسوالۍ دي که کلیوالي مرکزونه دي د هغوی په دې اړه موږ مخکې هم په رسمي شکل هم توجه غوښتې ده، بیا هم توجه ستاسو له طریقه غواړو تر څو دغه موږ چې کومه تعهدنامه اجازه نامه خلکو ته ورکوو هغه په مکمل شکل ولولي، هغه کوم تعهد چې مو له هغه کس نه اخیستی ده هغه ورباندې عملي کړي. دا کار انشاءالله موږ کړی دی. بله انجینر صاحب، د عامه پوهاوي په تړاو باندې څه شوي دي په غزني ولایت کې چې مثال تاسو خپله عامه پوهاوی ورکړئ، خپله رسنۍ په غزني ولایت کې چې فعالیت کوي په دې تړاو باندې عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي چې د ځمکې لاندې اوبه سمندرونه دي د خلاصېږي وخت کې به دغسې ولایت جوړ شي لکه فراه او نیمروز چې هغلته ډېری کلي له منځه لاړل، هلته د څښاک اوبه نه پیدا کېدلې. او په ځانګړې توګه به دلته مهمه مسله چې په افغانستان کې له نیکه مرغه دلته زموږ او تاسو هغه د مسلمانۍ هغه کومه فیصدي چې دا هم د 9% نه هم هاوښتې ده، یعنې دلته د ملا امامانو رول ډېر اړین او مهم دی. په دې تړاو باندې تاسو د مسجد ملا امامانو یا د حج او ارشاد د کوم ریاست سره چې په غزني ولایت کې د خبرې هم کړي دي که نه چې خلکو ته وښیي چې وروره تاسو هغه حدیث شریف دی کله چې تاسو په سیند باندې کینئ په اودس چې کوئ دغه د سیند په اوبو به تاسو اسراف نه کوئ. نو په دې تړاو باندې ستاسو نظر اخلو. دغه د عامه پوهاوي په اړه باندې هم موږ د حج اوقاف ریاست سره همدارنګه د اطلاعات او کلتور ریاست سره خپله د موږ تخنیکي ټیم چې کومه د اوبو ارزښت په اړه ارزښتناکې جملې هغوی ته وظیفه ورکول کېږي. هغې ارزښتناکې جملې لکه داسې جملې چې د اوبو د ارزښت په اړه په قرآن کریم کې له 80 څخه زیات آیاتونه نازل شوي دي، همدارنګه اوبه داسې یوه ماده ده چې هغه بدیل نه لري. دا ټول په لیکلي شکل د اطلاعات فرهنګ ریاست د حج اوقاف ریاست سره شریک شوي دي چې دوی د خپلو مساجدو د امامانو طریقه له ولس سره شریک کړي. دا کار په څو وارې باندې موږ کړی دی.
ښه په ټوله کې په دې تړاو باندې که څه هم دا ستاسو مسؤلیت نه دی خو بیا هم شاید تاسو به د دې څخه خبر وای چې په غزني ولایت کې یا په زابل کې هلمند کې په دغو ولایتونو کې لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه زښته ډېر شمېر ماشومان دغه ژورو څاګانو ته لویږي. خپله که یو څوک ژور څاه کني صحیح ده چې دغه وروستۍ پیښه چې په غزني کې رامنځته شوه دا به د بېپروایي دا خپله یو بېپرمایي ده چې ته چای ته ځې او د ستا سر لوڅ پرېږدي او ماشومان نه خبر نه یې هماغه پکې لویږي. د دې څنګ بله بېپروایي لویه دغه د انجینر صاحب محترم چې ډېری کسان دي څاګانې کني په داسې دښتو شاړو کې هغلته مثال دغه ځینې ماشومان دي میږي وزې پیایي ولي هغو شاړو دښتو ته یا د کار لپاره ځي یا بوټي دپاره ځي دغه څاګانو ته چې ګوري هغلته خو ماشوم دی په څاه کې رالویږي. په ټوله کې تاسو دغسې یو قانون ورته جوړ کړی دی که نه چې د هر چا څاه که نودلی وي ژور د هغې څاه سر لوڅ وي هغه به ژوره جریمه پرې کوي. بالکل دغه کار موږ کړی ده او په دې کې موږ د خپل زعیم امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله ورعاه یو فرمان لرو چې د هغوی اطاعت په ټول ولس د امارت په ټولو مسؤلینو باندې واجب ده. هغه په خپل فرمان کې واضح ویلي دي چې د ژورو څاګانو سرونه باید پټ وي تر څو د دې څخه حیواناتو او انسانانو ته تکلیف پېښ نه سي. نو په دې کې بیخي موږ فرمان لرو او فرمان تعقیب ته فقط ضرورت لري او کومې اجازه نامې چې موږ ورکوو په هغو کې یو څو شیان دي چې هغه په وروسته کې زه درته ذکر کړم چې موږ یې په دې خلکو لازمي کوو. دغه شیان که په نظر کې ونیولی سي زما په نظر به هیڅ یو ماشوم یو حیوان ژور څاه ته ونه لویږي. مهرباني وکړئ چې هغه څه دي هغه کومې مادې چې تاسو یې ذکر کوئ؟ لومړی په هغو کې دغه ده چې مخکې تاسو هم یادوري وکړه چې خپلسري برمې د ساحوي مسؤلین نه پرېږدي هغوی د په هغو صورت کې اجازه ورکړي چې د اوبو انرژي وزارت رسمي اجازه نامه ولري ځکه دغه د ځمکې لاندې اوبو د اوسني نسل د اوسني موجوده خلکو حق نه ده په دې کې د راتلونکي نسل حق هم شته د هغو حق باید په خطر کې وانه اچول سي هغه ضایع نه سي. او د خپلو خبرو په ادامه کې دغسې یعنې بله ماده چې هغه باید په دوی باندې لازمي سي هغه دغه ده چې په هر حالت کې دوی باید خپلې ژورې برمې ته د کیسینګ پایپ کته کړي هغه که ځمکه ولاړه وي که نړېږي او دغه د کیسینګ پایپ له ځمکې څخه 1 متر په اندازه پورته پرېږدي شاوخوا اندازه یې په مکمل شکل د پرکاري له موادو ډکه کړي تر څو هلته ماشوم ونه لویږي. او دوهمه خبره په دې برخه کې هغه دغه ده چې د خپلې څاه د سرپوښ لپاره دوی باید صندوق ډوله سرپوښ جوړ کړي چې د صندوق اندازې 1.5 متر 1.5 متر او 1.5 متر په اندازه کې وي او دغه د کومې ابیاري پایپ چې ځینې راوځي د هغو لپاره خاص ځای په نظر کې ونیسیږي. او بغیر له دې صندوق ډوله پوښ څخه دوی باید خپلو ژورو څاګانو ته محافظتي کوټې ولري هغه محافظتي کوټې دروازه ولري هغه قلف بغیر له ضرورته د هغو کلي باید یوازې له یو کس سره وي. او تر ټولو مهمه خبره په دې برخه کې هغه دغه ده کله چې موږ له ژورې چا سره کار کوو یعنې سمرسیبل راباسو یا بل کار ورباندې کوو هلته باید په ساحه کې ماشومان پرې نه ښودل شي لکه څو ورځې مخکې چې د احیا کې کومه پیښه تکرار شوې وه خاص وجه یې همدغه وه چې هلته د دې سره د کار په ساحه کې ماشومان چې دوی کور ته تللي وو ماشوم څاه ته لوېدلی وو. نو دغه مهمه خبره ده. او یوه بله خبره هغه چې د حکومت د امارت مسؤلینو ته راجع ده هغه مسؤلین چې هغه په ساحو کې دي لکه ولسوال صاحبانو د کلیو مرکزو مجاهدین هغوی باید هغو خلکو ته چې د څاګانو سرونه یې لوڅ وي یا په کلي کې زموږ تاسې پخواني کاریزونه دي هغه هم ډېر ژور دي د هغو د سپرغو سرونه لوڅ وي دا باید تعقیب کړي او هغه چا ته سزا ورکړي څوک چې د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د فرمان مخالفت کوي کلکه سزا باید ورکړي تر څو آینده کې بیا دغسې پیښه تکرار نه سي. او همدارنګه په ټولو ولایتونو کې د امارت مسؤلین باید دې ته نظارتي ټیمونه تعین کړي د څاګانو د نظارت لپاره. دا سخته خبره نه ده ځکه زموږ مجاهدین په ولسوالیو کې مرکزونو کې اوسېږي د هغوی کار هم دغه شی ده چې د ولس ساتنه وکړي دا د ولس خپله ساتنه ده چې هغه لاړ شي ساحو ته دغسې د برمو نه نظارت وکړي د کاریزو د څاګانو نظارت وکړي هغه ساحو کې چې د څاګانو سرونه لوڅ وي خلکو ته توصیه وکړي که توصیه خلک نه مني هغوی ته سزا ورکړي. او بل د ژورو څاګانو د سر پټولو د ارزښت په اړه مې د مسجدونو له املا امامانو نه د مکتبونو له معلمینو نه له محصلینو نه غوښتنه ده چې هغوی عام ولس ته عامه پوهاوی ورکړي هغوی د ژوندي موجود په ارزښت باندې پوه کړي او دغه خبره خلکو ته وکړي چې د یو انسان ژوند ژغورل څومره اهمیت لري د یو انسان ژوند ژغورل د بسته بشریت ژوند ژغورل دي همدارنګه د یو
انسان وژل د بشپړ بشریت وژل دي. همدارنګه بله غوښتنه مې په دې برخه کې د اطلاعات فرهنګ ریاستونو څخه په ټولو ولایاتو کې دغه غوښتنه ده چې دوی د په رسنیو باندې دغسې یو خپرونه ځانګړې کړي تر څو په دې برخه کې عام ولس ته عامه پوهاوی ورکړل شي. ډېر عالی، ډېر په زړه پورې، ډېره مننه کوم. په ټوله کې خدای وکړي چې هیوادوال هم پوه شي. یوه جالبه مسله دغه د انجینر صاحب ماته چې ولې یو څوک د خپلو ماشومانو نه دومره بېخبره واوسېږي. یعنې زه په چا نیوکه نه کوم، زه خپل ځان ښیم. که زه یو خپله پلار یم، هېڅ وخت به خپل ماشوم چې د څا سر لوڅ وي هغلته به زه پرې نه ږدم. شخصا د خپله زه ځان ته یم. همدغسې تاسو به هم په همدغې نظر وایي. خو ځینې کسان بېپروایي کوي یا د دوی د بېپروایۍ له امله تاسو وګورئ په دقیقه کې 4 ځوانان نور شهیدانېږي او هلته خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو په ټوله کې زموږ هیله هم دغه د قدرمن انجینر صاحب د هیوادوال څخه چې تاسو باید لکه څنګه چې دغه څو مادې تاسو ویل چې چېرته ژور څا دی ماشوم هغلته باید پرې نه ښودل شي. هغلته مثال وزې، میږې، هغه حیوانات هغه باید هلته پرې نه ښودل شي. اړتیا څه ده چې هغه دوی هلته پرېږدي. نو په زه یوه هیله بیا هم د میندو پلرونو څخه کوم چې د خپلو ماشومانو ته باید متوجه واوسېږي. او په اخره کې ستاسو پیغام هم اورم انجینر صاحب چې هیوادوالو ته ستاسو پیغام څه دی؟ هیوادوالو ته زموږ پیغام دغه ده چې د اوبو ته دي، د ځمکې لاندې اوبو ته دي په دې سترګه نه ګوري چې دغه کله موږ خپله برما د 10 مترو یا 15 مترو ته ورسوله او دا تر پایه تحت سره پورې اوبه دي. دغه فکر دا بالکل غلط ده. اوبه په ځمکه کې یوه ځانګړې طبقه لري، یا به ضخامت 10 متره یا به 15 متره، خو حد اکثر ته که وګورو تر 560 مترو دغه ضخامت نه زیاتېږي. دا په وخت سره خلاصېږي. د دې موضوع ته ډېر متوجه واوسېږي. آینده کې به بیا دغه ښارونه، دغه کورونه د ځمکې لاندې اوبو د ختمېدو له وجې له موږ څخه پاتې په عادي زلزله به مو ځمکې تویېږي، کورونه به مړنګېږي. نو هیوادوالو ته زما پیغام دغه ده چې د ځمکې لاندې اوبو په سپما کې ځانګړې توجه وکړي. د یو څاڅکي سپما د موږ د راتلونکي ورځې ژوند تضمینوي. دغه زما خاص پیغام د هیوادوالو.